او بیا سلامونه یې لکه راځه چې چل وکړو ملګرو سلامونه او احترامات منګه یو ځل بیا په شانګله کې وو راشد وایي چې انتهایی یخه شپه وه ما یو دروند جیکټ ورسره جرسي او یقین وکړئ راشده دا کومه میاشت ده دا چې کوم دین دا نومبر دا د نومبر شپږشتمه نیټه ده نه وبخه ولې دا اکتوبر دی یاره راشد دا یخ ګډوډ کړی دی دا په کوم خو ما ته پته وه خو مې راشه د په دې غلطه لار روان شه مونږ خو د په لاره تلي وو وایي چې مینې د خپلې خوښې خپلې مرضۍ ویستی یم اوس مې هغه خوښېږي څه چې د هغې خوښېږي د ضلع شانګلې د سټ ګل آباد نه مونږ روان شو راشد چې د پېښور نه راخلاصېږي نو سټ ګل آباد ته راغلی دا تاسو کتی شئ جي سټ ګل آباد کې چې کوم دنو زما ډېر یادونه دي لالاجي را روان دی جي لالاجي را روان دی لالاجي زما تره دی جي دا تاسو کتی شئ زه اکثر خبره کومه لالاجي به د موسیقۍ او د دې غټ شوی لالاجي سلام علیکم لالاجي څنګه یې تاسو جي ټیک ټاک خوشحاله سوکاله خیر دی لالاجي شوتر راغستی دي شوتر دا شوتر بیا موږ پاخه کو په کوکر کې دا ډېر مزهداري بالکل واه جي واه او دا اوس افسره دا اوس د منی لګه دا د منی موسم دی او لالاجي دا جوار سپینېږي جی جی چې اوس تاسو څه کوئ دا وخت جوار ریبئ که سپینوئ که درمندونه موږ سپینو وسپینوئ او بس انشاءالله موسم ښه شي نو هفته نیمه بعد به بیا دا ترېشل کوو دا به بیا ترېشل کوو دا به غرمو ته واچوو دا به وچ شي او بیا به موږ ځان له د ژمي د توښې دپاره دا بیا تاسو اوړه کوئ ژوند یې ته لالاجي پخوا به دا چمبې وي او اشرې به وي او جل به وتړل شو اوس هغه شی نه هغه شی اوس نه که نه هغه خو زموږ ډېر یادېږي که نه هغه به څنګه چلو دا جواران به درمند داسې دوه قطاره جوړ کړو یو هغه ته یو دې ته او لوړې به اخیستې او د هغې سره به لالاجي خلک چاقو مو چاقو او خلکو به ساده خوراک خور بیا موږ ته کړي وو که نه په دې کړۍ کې به ډوډۍ ماته کړه غوړي به یې پرې واچول بس دا به یې وخوړه نو مصنوعي خوراک نه و خلکو صحتونو او بالکل اوس داسې ده زه چې نن سهار موږ ناشته کوله نو هغې کې هم خو ښکلې د جوارو دغو ډوډۍ وه او ورسره چې کوم دی نو کورنۍ چرګ و نو هغه ما وخوړه نو دلته مې چې په ښار کې دا مزې چېرته دي لالاجي خوشحاله راته اوسئ الله در صحت درکړه خوند یې وکړو جي بس موږ روان بس موږ واپس ځو موږ بس راغلو زه ښه وه چې ملاقات وشو ستاسو د دیدن پکې وشي نو دا ګټه ډېره مهرباني لالاجي لاړو او راشده که اشارې کې دا شوتر د باندې خورو لالاجي د الله په امان ډېره مهرباني جي دا زما تره دی جي لالاجي او انتهایی دی په خپله ستار هم غږوي راشده ډېر ښه ستار نواز او ورسره سره شوتر السلام علیکم دا قدیم سر دی سرجي په خیر سرجي څنګه یې تاسو ټیک ټاک خوشحاله دا جي قدیم سر دی زمونږ ټیچر سرجي څنګه یې ژوند ښه روان دی کارونه زندګي هلې ځلې نن سبا څه کوئ سرجي ښه کلینیک دی نو دلته کوم قسمه مرض ډېري په شیشڼو کې په شانګله کې سینې مرض یخ دی ټول کې که نه ښه نور ښه یې سرجي د ویانې ګرانې شوي دي د حکومت د به څه وایې خلک خو عاجزان دوی هم ګرانه شوې ده که نه سرجي ما سره اشاره کوي ډېره مهرباني سرجي د الله په امان د الله په راشد راځه دا زمونږ خلک دی زمونږ مخلوق دی او دنیا ده او راشد املوکان پاخه شوي دي املوکان دا پورې دا سره املوک پاخه شو خارو مړه شوه او ما به سنډل دی به خوړل مشغول به وونه زما بنګلې او بنګلې د ما سره دا د بنګلې دا کور دی دا افسرې دي ما سره نه وي مینه دا بنګلې دا زما تره زوی دی ډېر ښه زمونږ ملګری دی هغه اوس نشته دی او دا یو ځوان لګیا دی د ټي ایم ای ځوان دی ځوانه تر ټي ایم ای سره ښه کار دی روان کړی دی روډ څنګه دی ښه برابر دی ښه نه دی دا روډ یاره د دې شوکت صاحب او شوکت یوسفزی دلته راغلی و زما واده له هغه وایي چې دا روډ به جوړوم څنګه چلو شو اوسه پورې خو څه په چل پوه نه شو پوه به شي قدرمنو نور قامونه لاس د خاورو نه څنډي زمیندار دی چې لاس خاورو کې منډي کار ښه برابر روان دی که نه ډېره مهرباني خوشحاله راته اوسې لاړو جي لاړو یې لکه راشده خلک دی او دا راشده دا انځر دی ښه بالکل به دعاګانې کوو نو ته چې انځر پېژنې د انځر باره کې به شعر ووایې نشته خطا دی زه د انځر په شانې سوی لوی ته د انګور په شانې ډکه دانه او زه
انځر زه د انځر په شانې سوی سوی لوی ته د انګور په شانې ډکه دانه او زه وږې تګې روژهداره سړی ته د کجوري مبارکه دانه اکثر په ټوکو کې رښتیا شي سړی لالیا لرکه له ټوپکه دانه واه دا مخامخ راشي دا زما او په مینو را رسیږئ او نن مې ډولۍ د کلي منځ کې تېروینه مونږ ډولۍ وړې ده او دا زما پلرنی ټاټوبی دی ضلع شانګله لیلوڼۍ ډېر ښکلی کلی دی راشده تاریخ پوهان لیکي چې لیلوڼۍ د یو هندوي نوم او هغې به دلته مالي چارې سمبالولې دلته څومره پخوا په دې سیمه باندې خو هندوان پاتې شوي دي که نه ځکه خو وایي چې بونیر د پیر بابا نه ستا له مخه ما لیدلی زه دلته یو هندو له تعویزونو له راتلم او یاري څه لیونتوب وي دغه پورې جومات نه دی د کلي نه به دلته کې مونځونو له راتلم ستا خو د دې خولې نه یو شابه هم لاړه ډېر راشده په دې مې پوهېږه چې د شانګله کې ولې دا سړی دومره خوشحاله یاره په دې فضا کې ښکلې فضا کې په دې ښکلې فضا کې ګډوډ کېږي درنه د فضا دا نوم هم صحیح نه شي ویلی دا ماحول دومره ښکلی دی د فضا نوم چې زه وایم زما د خولې نه خپله یو خوشبویي ځي مصنوعي نمونه هم داسې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب چې دلته کښېږدي نو په خپله به ټنګېږي او په دې غرونو کې څه بل شانې ښایست دی په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي په دې غرونو کې څه بل شانې ښایست دی عاشر دا د بکیاڼو ونې دي دا چې ولاړې دي دې ته موږ بکیاڼه ویو خدای خبر چې ته به ورته څه وی دې باندې بره یو شی کښېني دې ته خو موږ هندوستانی بکیاڼه بس تاسو به ورته هندوستانی وایئ ځکه خو تاسو دا هم وایئ چې هندوستانی شه روپۍ راوړه په کورنو روپو مې مور نه درکوي راشده په دې بکیاڼو کې داسې وي که نه چې یو شی پې کښېني هغې ته موږ کیرډی ویو یا ورته شاپړق ویو دا چې اواز کوي دا دا شاپړق ورته ویو شاپړق تاسو ورته څه وایئ نو هغه کیرډي ورته مونږ وایو تاسو ته کیرډي وایي او دغه خبرې دې کې دویمه خبره نشته راشده زما د دې کلي د هواګانې را روانې دي پته یاره بېګا داسې ښکلی موسم و ښکلی موسم و یو ځوان را روان دی راشده د سر به خبرې کوو ځوانه په خیر راشده دنه ته تپوسونه وکړه صحافتي اقدار وې څه مخکې ځه خیر دی چېرته تللی وې مونږ دې الپورې ته تللي وو الپورۍ ته تللی وې صحافتي تپوسونه وکړه مړه ته خو د کور تپوسونه کوې ستا ولې ته رشته دار دی څنګه نو په دې لاره چې ته راځې تا ته مطلب څه مشکل شته څه نشته ځکه چې دا لاره خو ډېره خرابه ده ګاډې ماډې دې ته راځي علاقه ده لږ ګاډی دومره ځي او ما ته ډېره زیاته خوږه ده برابر ده او زه پرې تکلیف کېږم نه ځکه پیاده ځم که په ګاډي کې ځم خو ما ته ډېره محبوبه ده ځکه چې زما یاره ته ووایې کار روزګار څه کې زړګیا زه سبق وایم بی اے کومه بی اے کې ګوره ویل ډن ښه څه شی سبجیکټ دې څه دي سبجیکټ پاک سټډي کوم پاک سټډي کې ډېر ښه ځوانه ژوندی راته اوسې ډېره مینه او احترام راشده راځه ته کلاسونه واله بیا بس زده کې خیر دی راشده دا زمونږ نو نارمل خبرې به کوو که نه سټ ګل آباد روډ دی دې کې خلک هغه نشي کولی څه شی نشي کولی دغه خبرې نشي دا سختې نه تا خو سړي ته رشته دی ورسره پالله ښې جوړې په دې روډ رالي تا څه خیال دی په اسمان راځي دا د کلیوالۍ اصول دي هېڅ اصول نه دی پرېږده اوس ما ته زما په کلي کې اصول کلیوالۍ اصول دي زیات کلیوالي ته کم کلیوالي کلیوالي مینې اور په کې بل که زما رومال راولېږه نامه ور باندې ګل که زما ویلې وا ته شاعر زه یو کار خو که مالا غزل لیکه یاد پکې وربل که زما خیر میند یم پخوا مې داسې مه تېرېږه قاضی د خبر په نازکو شونډو ښکل که زما او منصوره زه چې د خپل کلي راوتم ویلې منصوره زه چې د خپل کلي راوتم ویلې در سره تللی نشم خو یاد ځان سره مل که زما یو دوه درې ټپې به وکړو دې خبرې ته به د پای تیږه کېدو ورو ورو کلی را روان دی خلک به چې دی په دې کلي کې لیونی شي لیونی نو کلي کې سړی هسې لیونی کېږي بس ارشاد لیونی شه په ټپه کې او په لوړو غرو د خدای نظر وي او په سرې واورې وروي ویښکي ګلونه او جواران پاخه شو خارو مړه شوه او ما برې بل دې به خوړل مشغول به وونه چې د پورې چم نه ګوري
او مال پکار دی چې سر تور ودرېږم او زما لاله پکې مزدور دی د خار مزې خو به د نورو خلکو وینا سره دا ټپه تا ته ډالۍ شي ارشاد او نری نری لوګې تخیږي اها کورنۍ چرګه روانه ده یاره اور لګیدنه وا 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 دا پوری چې دی راچېله دې ته موږ چکې وې او چکې ښه د جوارو نه چې دغ کړي او ښه شوه چې ستا د غاړې وشوه چې ملامته درته زه نشم مینا او ښه شوه چې ته په کور پوره شوې زه به یو څو ورځې غم تېر کم ښه به شم او غم دې له تا نه زورور دی ته کله کله غم دې تل را سره وینا آها په خیر ګاډي والا خی جانانه زه جانانه زه